جنگ طالب سره رکه ما سره زه طالب ته دایم چې طالبه تا جنگ حکومت سره رکه ما سره دی د دې څرګند مثال دا دی چې روشو لیش سره راواخلو په دې جنگ کې عام خلک ډېر شهیدان شوي دي که طالبان ډېر مړه دي که فوجیان ورکې ډېر مړه دي ټولو نه زیات ورکې زه پښتون عوام زیات شهید شوی وم او بل طرف نه طالب او فوجي ډېر کم مقدار سره ورکې مړه شوي دي آیا دا د جنگ ما شو او که د جنگ د طالب و د فوجي دی دا جنگ د ما سره کې دواړه فریقین د جنگ کې د ما مړي د جنگ کې د ما شهید کی او که زه تا ته په دلیلو باندې دا خبره کوم په تا باندې بعد راځي نه 200 متي په ځان بعد راواله دا زه تا ته دلیلو سره کوم چې دا جنگ د ما سره نه لري طالب وروره د جنگ د حکومت سره لري زه حکومت تا ته یم چې د جنگ د ما سره نه لري د جنگ د طالب سره لري بیا زه ورکې ولې شهید کېږم راشه د دې دلیلو جواب زه تا ته درکوم څو ټولو نه زیات په دې جنگ کې د ما عوام شهیدان شوي دي او که ته بیا یې کوم فریقین چې د جنگ ما نه طالب سره نه حکومت سره عوام تا سره نو بیا راته کوریام اعلان وکړه چې زه ځان دپاره عوام خپله دفاع وکړم خپل غم وکړم او که دا طرف نه ته د وړو وړکیو کار کې چې جګړه خپل منځ کې وړو وړکي وي او ګزار وکړي ټاک بل سړی ورکړي وولي هغه کار ما سره مه کړه زه په دې دوکې باندې همیشه مړ کوم چې ته یې څه د جنګ د دهشتګردو و د حکومت دی د جنگ د فوجي و د طالب دی او منځ کې زه مړېږم آیا ما څه ګناه کړي دي خو مقصد دا دی چې د جنگ ما سره دی د جنگ کې د ما مړو د جنگ کې ما غوښه د ما کورونه د ما زنانه د ما مال استعمالي د ما په نامې باندې ډالر خلې د نور شی په دې ځای باندې بحث که زه تباه برباد شم د خپلې علاقې ته نه شهیدې مو سکولونه ړنګ شو مو کورونه ړنګ شو مو مدرسې هسپتالونه ړنګ شو ما تعلیمي نظام تباه برباد شو ما کلی وطن ړنګ شو زه خپلې خاورې خپل وطن ته نه شم ایدی آیا ګناه مې څه کړي ګناه راته که او که نه وي کوریام دا وي نه مو جنګ د طالب او فوجي سره دی نه مو جنګ ملا سره دی نه مشر سره دی په نامې مو عام سړي سره جنګ دی چې زه بیا ځان ته دفاع دپاره یو خپله لارې اختیار کوم او ځان دپاره یو خپل غم وکړم او که داسې وي چې نه ما د طالب او فوجي استعمالېږي او مړېږم زه او دا زه نور نشم برداشت کوی دا په دې ځای باندې بحث که نور مو وطن تباه برباد شو په برودو وسوم په سرونه کورونه مړنګ شو زنانه مشومان مور کې شهیدان شو هسپتالونه مسجدونه مړنګ شو وطن مو تباه برباد شو تعلیمي نظام مو تباه شو وطن مو خاوره سره خاوره شو روزګارونه مو تباه شو مشومان زنانه مو لاړې د جنګ په دې ځای باندې بحث که او که نه وي نو ته به دا ظلم څو پرې کې خدای پاک ویلي د کفر نظام چلوم خو د ظلم نه د دا ظلم نظام به یوه ورځ ختم شي او د دې عوام به هغه چپه تا باندې راتاو شي بیا به د الله والا او د رسول والا هغه عذاب ته انتظار کې او د دې عوام په لاس به خدای پاک تا ته هغه عذاب درکړي خو لږ انتظار وکړه ډېر زر به درشي تا ظلم جبر به انشاءالله ډېر زر ختمیږي او د تا کومه بدمشیري او د تا کومه مستیري دا به خدای پاک انشاءالله لږ ورځو چې ختمه کړي د الله پاک په مرستې سره د الله پاک په تعاون سره د الله پاک په عذاب سره به تا خدای وي انشاءالله موږ به درته بیا سترګې غړو ډېره مننه شکر